یو الک راغواړم زمونږ د وتمانزو سیمې دی د بي اس پښتو غالبا چې د دویم سمسټر طالب علم دی باچاهن پوهنتون کې سبق وایي واسع الله ملنګ یې نامه ده را دې شي او خپل شعرونه د بیان کړي واسع الله ملنګ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومبی هو د ډیسټریکټ یوث افیرز او د پښتون کور او د راغلي میلمنو د ټولو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې دوی دا پروګرام را جوړ کو د مزدور په باره کې. نو تا ټول چې زمونږ دا کم مشران ناست دي د دوی په وړاندې خو موږ له خبرې نه راځي خو یو دوه غزلې دي هغه به درته وړاندې کړمه. زمونږ هو سیالی نه پوره کیږي د بعضو خو روټۍ نه پوره کیږي. زمونږ خو سیالی نه پوره کیږي د بعضو خو روټۍ نه پوره کیږي. لورکۍ مې راته ویلې چې ګجرې خو زما سره روپۍ نه پوره کیږي. بابا زما کیړی خو دې راوړی غوسه شم ستا کیړی نه پوره کیږي. د دې نه ښه به دا وي چې ځان مړ کړو دې ژوند کې خوشحالۍ نه پوره کیږي. او فقط یو زوی هغه هم چا مړ کړی فقط یو زوی هغه هم چا مړ کړی. ارمان د یوه بی نه پوره کیږي. او ملنګ خو بېوسۍ دومره ځپلې ملنګ خو بېوسۍ دومره ځپلې کتاب کې کیسې نه پوره کیږي. د شړق باران کچک کوټه او بېوسي خالقه. د شړق باران کچک کوټه او بېوسي خالقه خیر به مې نشي دا زړه چو د زندګي خالقه. وایي څوک د کیړو څوک د جامو څوک د گجرو په ارمان څوک د کیړو څوک د جامو څوک د گجرو په ارمان پکار مینو خو بس دا ښځه بچي خالقه. او په ما راساسي په ما ورانه ده زما جونګړه په ما راساسي په ما ورانه ده زما جونګړه زما په خال باندې خوشحال دی ګاونډي خالقه. او د جیداد ویش کې حصه نه ورکوي نه یې مني د جیداد ویش کې حصه نه ورکوي نه یې مني خو په بدل کې په تبا کړي د تور سرې زندگی خالقه. او په بم بارودو په ګولو باندې سم شیندلې په بم بارودو په ګولو باندې سم شیندلې په پښتنو باندې دا دومره ظلم ولې قتلوي خالقه. او چې دا د دې ځمکې خدایان را باندې ظلم کوي چې دا د دې ځمکې خدایان را باندې ظلم کوي څنګه به مې ژوند کې راټوکېږي خوشحالي خالقه. او د کرایې کور و د خانجي مې هر اواز وړی دی د کرایې کور و د خانجي مې هر اواز وړی دی ما سره څه خو بس دغه ملنګي خالقه. ډېره زیاته مننه.